سلامونه مې قبول کړئ. زیاتره ملګري د اختر لپاره غواړي چې خپل تصویرونه په ښایسته بڼه ډیزاین کړي. نو موږ تاسو ته ځینې داسې تیار پرمپټونه برابر کړي دي چې تاسو کولی شئ په هغې سره خپل تصویرونه په ښایسته بڼه ډیزاین کړئ. یعنې پرامپټ لیکنې هر څه موږ درکړي دي، تصویر مو درته جوړ دی. یوازې راشئ تاسو خپل تصویر ورسره راواخلئ، خپل نوم ورسره راواخلئ، خلاصه تاسو ته تصویر جوړ شو. راځئ تاسو ته په دې ویډیو کې د ټولو طریقې ښایم چې څنګه به تاسو پرامپټ راخلئ، څنګه به تاسو تصویر راخلئ، څنګه به تاسو نوم ورسره لیکئ. راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که خوښه مو شوه لازمه نه د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او اختر ته خپله تصویرونه جوړ کړئ. ښه دوستانو، د دې دپاره چې تاسو خپل تصویرونه په چټکۍ سره جوړ کړئ نو لومړی به پلی سټور څخه پکسل اپ درته را ډاونلوډ کړئ. پکسل اپ ته منځنی اپشن وګورئ، همدغه پکسل اپ. وروسته د هغې نه به تاسو لاړ شئ د همدغه ویډیو ډسکرپشن ته ما د ټلګرام لینک درکړی دی. نو تاسو به څنګه وکړئ، په هغې لینک باندې به کلیک وکړئ. په اتومات ډول به تاسو ته مې جوړ شوي عکسونه درکړي دي، هغه به در سره راکپي کړئ. یوازې به خپل عکس رااخلئ، نوم به راواخلئ او ورباندې ثبت به یې کړئ. ښه، په پکسل اپ کې طریقه درته ښایم، راځئ تاسو طریقه راسره وګورئ. او که په فیسبوک باندې ګورئ په لومړي کمنټ کې مې البته دغه لینک در سره اچولی دی د ټلګرام چینل، در سره جاین یې هم کړئ. نو دلته به تاسو راشئ، څنګه به وکړئ، دغه د پایلې طرفه دوهم اپشن ته دلته فرام ګیلري همدغه پونټونه چې کله مو را ډاونلوډ کړل بیا به یې له ګیلرۍ څخه راواخلئ. کله مو چې دلته راواخیستل، مثلا زه دا یو راخلم، دلته ما یو څه جوړ کړي دي، دا یو ما راواخیست، دلته دغه راواخیستل شو. پاس وګورئ، پاسخانه کې به تاسو خپل عکس ورسره کېږدئ، لاندې به خپل نوم ولیکئ. نور مې تیاره مبارکي هر څه جوړ کړي دي. نو تاسو په اسانۍ سره خپل د اختر لپاره تصویرونه جوړ کړئ. زه راځم یو تصویر ورته راخلم، تاسو لږ ښه انتظار شئ. مثلا ما دلته دغه تصویر ورته راواخیست، دغه به تاسو دغه دایره وګورئ، دلته دغه کونج کې د دایرې باندې به کلیک وکړئ، دلته دغه چک وګورئ، چک به یې کړئ. نو دلته دا راواخیستل شو. اوس به د دې سایز څنګه کړئ، دلته به یې کوچنی کړئ، سایز به یې کوچنی کړئ، تر هغه پورې به یې کوچنی کړئ تر څو چې هغه کومه دایره چې ما جوړه کړې ده په همغه دایره کې به تاسو دا څنګه کړئ، ځای پر ځای به یې کړئ. ښه، دلته زه دا لږ نور هم کوچنی کوم تر څو په ښه شان سره برابر شي. نو که بیا هم لږ برابر نه شو، بیا دلته به راشئ، دلته د پوزیشن وګورئ چې کوم خواته سم نه برابرېده، نو همغه خواته یې دلته څنګه کړئ، په ترتیب سره یې برابر کړئ. لکه دا ډول وګورئ ما برابر کړی. نو په دې ډول تاسو به دا برابر کړئ. دلته به دا کلف کړئ، را به شئ دلته د ای وګورئ، ای ته دلته ټکسټ باندې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو څنګه وکړئ، خپل نوم به ورته ولیکئ، که په انګلیسي مو لیکه او که په پښتو. زه ورته لیکم چې ویسا خان. نو کله چې ما دا ولیکه، دلته به په دې باندې زه چک وکړم. چک مې کله چې ترسره کړ، دلته به راشم فونټونو ته. نو فونټونه دلته زیات فونټونه دي، هر یو مې چې خوښېده، مثلا ما دا یو ورکړ، نو تاسو به همغه یو ورکړئ. کله مې چې دغه ورکړ، د دې فونټ لږ سایز زیات دی، دا څنګه کوم، زه کوچنی کوم، مثلا څو ته یې راولمه 44 ته مې راوسته. دلته راځم دغه پوزیشن برخې ته، پوزیشن برخه دغه خواته یې راوړمه، دلته مې برابر کړ. لږ یې رنګ تت ته یې راځم، دلته مثلا یا سور رنګ ورکوم یا کوم بل رنګ ورکوم، البته یا مې تور رنګ ورکړ. راځم دغه د تور رنګ سربیره سټروک ته راځم، سټروک کې لږ شان سپین رنګ سټروک ورکوم تر څو ښایسته ښکاره شي. نو تاسو وګورئ، دا مې په دې ډول برابر کړ. لږ دغه نوم ښکته راوړم، دلته بیرته راځم، دلته یې لږ ښکته کوم او لږ راځم یو څه اندازه یې د سایز نور هم کوچنی کوم تر څو ښایسته ښکاره شي. نو دا مې په دا ډول برابر کړ. تاسو وګورئ، زما د اختر لپاره په یو څو دقیقو کې خپل تصویر جوړ شو. نو را به شئ دلته به تاسو الټرا سایز ته به یې واړوئ، سیو ټو ګیلري. نو دلته یو اعلان هم درته راځي، دا اعلان به تاسو وګورئ. د هغې وروسته تاسو ته څنګه به شي، دا به ګیلرۍ ته سیو شي. یو بل هم دی، هغه بل پرامپټ هم درته وښیم، بیا به نه ورباندې پوهېږئ. دلته چې کله راشئ، هغه هم لږ بدل دی. نو دلته به تاسو لومړی راشئ، لومړی به دلته تاسو خپل تصویر راواخلئ. ښه، زه راځم دلته تصویر راخلم. نو ملګرو ما دغه تصویر راواخیسته، مثلا همدغه ځای مې کرپ کړ. دلته چې کله دا تصویر کرپ شو، راځم دلته دغه برخې ته چې راغلم، د منځنۍ اپشن ته، د دواړو اپشنونو 5 اپشنه دي، 5م د منځنی اپشن چې کوم دی، د 2 اپشنونو یو سر ته 2 بل ته. نو همدغه یو باندې به کلیک وکړئ، دلته به امپورټ باندې کلیک وکړئ. امپورټ کې به تاسو راشئ، کوم یو مې چې درکړی دی دغه یوازې دلته د مبارکي دغه تور نښان ورباندې دی. نو دا باندې چې کله کلیک وکړئ، دا به دلته راشئ، تاسو همدغه یو په یو سایز کې به لومړی دغه عکس ورته انتخاب کړئ، وروسته به دا ټول سکرین ته ورکړئ، بیا به دلته راشئ، دا به کلف کړئ. نو ستاسو عکس په اسانۍ سره څنګه شي، د اختر لپاره دلته جوړ شي. نو که چېرته نورې داسې ویډیوګانې غواړئ، داسې زبردستې ویډیوګانې لازماً فیسبوک باندې مو فالو کړئ، یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.